راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده، خو لوږه بیا د مینې ناهمه مسله ده. یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د آدم نه تر دې دمه مسله ده. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم، کرک ته راغلي یو. دلته کې یو مشاعره ده او هغې دپاره دانش صاحب هم راغلی دی، قریشي صاحب راسره هم ولاړ دی. ما غوښتل چې دغې موقع نه فایده واخلو. دی پسې خو کلي ته تلل هم پکار وو، مطلب دا د دی هغه نعم البدل نه دی، موږ یې نشو ادا کولی د دی د خدماتو هغه صله، خو زموږ په لاس راغلی دی نو موږ به فایده واخلو د دغې نه. دی نه بس شعرونه ریکارډ کړو. نو دانش صاحب او قریشي صاحب راته په لاس راغلي دي، دغې موقع نه فایده واخلو او دی نه بس شعرونه ریکارډ کړو. ښه ډېر مننه درمان صاحب. درمان صاحب زما یو دوه شعرونه ویلي هم چېرته او وی بالکل هغه درته هغه هم درته ارشاد جی ارشاد چې زما پوهه او هنر په کاڼو ولي، زما پوهه او هنر په کاڼو ولي، د تیارو ملګري نمر په کاڼو ولي. زما پوهه او هنر په کاڼو ولي، د تیارو ملګري نمر په کاڼو ولي، چې په ګل یې هم زه نه ولم حیران یم، چې په ګل یې هم زه نه ولم حیران یم، هغه خلک مې اکثر په کاڼو ولیدي. او شرافت هم دښمنان راته پیدا کړل، او کنه شرافت هم دښمنان راته پیدا کړل، شرافت هم دښمنان راته پیدا کړل، هره شپه راته څوک ور په کاڼو ولي. مننه. شرافت هم دښمنان راته پیدا کړل، هره شپه راته څوک ور په کاڼو ولي، خو دومره ډېر به سربلند ورته ښکارېږم، دومره ډېر به سربلند ورته ښکارېږم، څومره ډېر مې چې په سر په کاڼو ولي. دومره ډېر به سربلند ورته ښکارېږم، څومره ډېر مې چې په سر په کاڼو ولي. خو دانش ویني او غرور کوي په عقل، دانش ویني او غرور کوي او غرور کوي په عقل، نادان اوخو ګورې غر په کاڼو. مننه. دانش ویني او غرور کوي په عقل، نادان اوخو ګورې غر په کاڼو ولي. خو یو څو شعرونه نور ارشاد ارشاد جی. او د جانان په لور سفر دی او زه یم، د جانان په لور سفر دی او زه یم، د احساس لوړې ژورې دي او زه یم، ستا د مینې د دولت سره مشغول یم، ستا د مینې د دولت سره مشغول یم، زما اوښکې ملغلرې دي او زه یم، او ته چې نشته یې بهار نه بلبلان شته، ته چې نشته یې بهار نه بلبلان شته، خړ خزان تورې لګرې دي او زه یم، ستا د مینې خوب دی خوب وینم چې ته یې. قریشي صاحب ستا د مینې خوب دی خوب وینم چې ته یې، د جنت دروازې لرې دي او زه یم، ستا د مینې خوب دی خوب وینم چې ته یې، د جنت دروازې لرې دي او زه یم، خو خدایا نور مې د قلم سره آشنا کړې، خدایا نور مې د قلم سره آشنا کړې، توره ډال نیزې او زغرې دي او زه یم، خدایا نور مې د قلم سره آشنا کړې، توره ډال نیزې او زغرې دي او زه یم، او په کاغذ چېرته لیکلي وو چې امن، په کاغذ چېرته لیکلي وو چې امن، په کاغذ چېرته لیکلي وو چې امن، د کاغذ سپینې کونترې دي او زه یم، په کاغذ چېرته لیکلي وو چې امن، د کاغذ سپینې کونترې دي او زه یم. او درمان صاحب شعر دی چې د الوت په ارمان ژاړي ورته ژاړم، د الوت په ارمان ژاړي ورته ژاړم، د پښتو ماتې وزرې دي او زه یم، دا شعر بیا وایي، د الوت په ارمان ژاړي ورته ژاړم، د پښتو ماتې وزرې دي او زه یم. په مقصدو چې تر څو به مې احساس چیچي دانشه، چې تر څو به مې احساس چیچي دانشه، د افلاس د بڼ بمبرې دي
او زه یم. ډېر ښه دانش صاحب ډېر مننه. وایي یو کلام بل اورو دنه نه یو کلام د نه بل اورو کلام غزل راته ووایي جی بل غزل درته وایم. ها څو شعرونه رايادوم. ما خو ویل چې اوس به پاڼې غورځېدلی یم. ما خو ویل چې اوس به پاڼې غورځېدلی یم، دا خو یې هغسې لا په زلفو کې ټومبلی یم. ما خو ویل چې اوس به پاڼې غورځېدلی یم، دا خو یې هغسې لا په زلفو کې ټومبلی یم. و لا خو مایوس نه یم، لا مې څوک د یادولو شته. لا خو مایوس نه یم، لا مې څوک د یادولو شته. لا د سیند په غاړه چا په شګو کې لیکلی یم. لا خو مایوس نه یم، لا مې څوک د یادولو شته. لا د سیند په غاړه چا په شګو کې لیکلی یم. او ته مې څه په زړه کې یې، له ځانه هم ستا بوی راځي. ته مې څه په زړه کې له ځانه هم ستا بوی راځي. ته مې څه په زړه کې یې، له ځانه هم ستا بوی راځي. ښکاري چېرته زه هم ستا په زړه کې اوسېدلی یم. ته مې څه په زړه کې یې، له ځانه هم ستا بوی راځي. ښکاري چېرته زه هم ستا په زړه کې اوسېدلی یم. مننه. دا د چا دعا ده او د چا د تربیت اثر. دا د چا دعا ده او د چا د تربیت اثر. دا چې د هر چا د زړه په کور کې نازېدلی یم. مکتب یې ووایم چې خدای خبر چې زه دانش دی بیا په نظر تیر شمه. خدای خبر چې زه دانش دی بیا په نظر تیر شمه. خدای خبر چې زه دانش دی بیا په نظر تیر شمه. ستا د نظر تیر نظر نه دومره لرې تللی یم. مننه. خدای خبر چې زه دانش دی بیا په نظر تیر شمه. ستا د نظر تیر نظر نه دومره لرې تللی یم. یو څو شعرونه دی چې ډېر په خیال قدم اخله، د نظر نه مې پرېوځې. ډېر په خیال قدم اخله، د نظر نه مې پرېوځې. اول سوچ کوه بیا زغله، د نظر نه مې پرېوځې. ډېر په خیال قدم اخله، د نظر نه مې پرېوځې. اول سوچ کوه بیا زغله، د نظر نه مې پرېوځې. زه هغه یم ته هغه شه، که هغه وختونه غواړې. زه هغه یم ته هغه شه، که هغه وختونه غواړې. زه دې نه غورځوم خپله، د نظر نه مې پرېوځې. زه هغه یم ته هغه شه، که هغه وختونه غواړې. زه دې نه غورځوم خپله، د نظر نه مې پرېوځې. د اغیارو په نظر کې چې نظر مې ښکته نه کړې، د اغیارو په نظر کې چې نظر مې ښکته نه کړې. نظر مه اړوه ګله، د نظر نه مې پرېوځې. او که دې یاد شي دا نظر مې ستا نظر ته لوګېدلو. درمانه که دې یاد شي دا نظر مې ستا نظر ته لوګېدلو. اوس په ورځ کې څو ځله د نظر نه مې پرېوځې. مننه. که دې یاد شي دا نظر مې ستا نظر ته لوګېدلو. اوس په ورځ کې څو ځله د نظر نه مې پرېوځې. د اسمان نه دې را پرېوځې. مړ دې شی خو مړ به نه یې. د اسمان نه دې را پرېوځې. مړ دې شی خو مړ به نه یې. مړ به هلی چې کله د نظر نه مې پرېوځې. د اسمان نه دې را پرېوځې. مړ دې شی خو مړ به نه یې. مړ به هلی چې کله د نظر نه مې پرېوځې. چې قدم را سره اخلې تر منزل به را سره یې. چې قدم را سره اخلې تر منزل به را سره یې. چې پرېوځې له مزله د نظر نه مې پرېوځې. چې قدم را سره اخلې تر منزل به را سره یې. چې پرېوځې له مزله د نظر نه مې پرېوځې. او په سندرو دې زړه شین کړو، خو یاران دې پیدا نه کړل. په سندرو دې زړه شین کړو، خو یاران دې پیدا نه کړل. د دانش د زړه بلبله د نظر نه مې پرېوځې. ډېره مننه. د بیلتون غم بل د هجر ناتمام غم، زما غم او د یعقوب علیه السلام غم. او د بېوسو په جیبونو خبرداره،
زما مور به ګور ته اوسېدی حرام غم واه ډېر تیاره شوه انوره دا بس بندې کا مننه